زموږ د پی ټي ایم د کراچي کور کمیټي او فعال ملګرو کې د ټولو ملګرو په اجازه زاهد خان بعد راغلی دي خپل کوایستي د ټولو په اجازه ورته یو ملګری ناست دي هغوی رایټس ممبر دي همدرد دي ټوکر هم دي زموږ په ژبه نه پوهېږي ملګرو د نن میټینګ د نن میټینګ کې د ټولو شکریا دا کوم ډېر عمر بعد هغه فرض خان وزارت کوونکي کارونه خراب بېروزګاري کرونا اوس اختر تېر شو پښتانه غریبان خلک دي د دې باوجود په میټینګ راغلو زموږ کار کې موږ دا ملګري راغلو موږ نن پروګرام د 8 اګست د وکیلانو د بابړي د شهیدانو پر یو ځای جوړ کړي بیا ورسره خپل تنظیمي چې کوم فعالیت دی انشرا الیکشن دی غورځنګ او ورسره د علي وزیر د خوشي کېدو لپاره احتجاج و نو موږ دا ټول شیان سره ګډ اول د ټولو د مخه د 8 اګست وکیلانو او د 12 اګست 1948 شهیدانو ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کړل ملګرو ټیم ناخو زاهد خان هم دې ته اشاره وکړه حاجي صاحب هم دې خوا ته اشاره وکړه یعنې د پاکستان د جوړېدو ته یو کال نه و پوره سوی 2 ورځې پاتې وې 6,500 ماشومان زنانې سپین ږیري ځوانان دې ریاست مخامخ ورته ناست د باچا خان پر خدایي خدمتګارانو باندې فایرینګ وکړي شهیدان یې په سلګونو تر 1200 زیاته زخمیان بیا تر دې سپکه خبره بله ده تر هغو پورې دغه مړي د شهیدان و خپلو وارثانو ته نه ورکول ور پر دې باندې موږ ګولۍ کارتوس ګار کړي دي د دې کارتوس پیسې راکړي دا پیسې یې د دې وارثانو څخه واخیستې بیا یې بیا نو زاهد خان بیان کړو چې د هغه ورځې نیولې اوس بله ورځ د ام پي ذمهوار کس ملک عبیدالله کاسه یې شهید کړي د هغه مخکې عثمان خان شهید شو ارمان لوڼي سردار عارف خړکمر شهیدان نور په کراچي کې څه غوبل تېر شو قدر د چې سره کې جمع کې په لکاو انسانان زموږ پښتانه په دې ریاست کې شهیدان شو د ظلم شکار شو اوس موږ څه وایو موږ وایو د ریاست ته موږ وایو 2 خبرې تا نه وي کړي ته د دې اداره یې د عوام د تحفظ پر سر تنخواوې اخلي ډېر لوړ مراعات اخلي ما ترې راوښیه چې څوک دی زما کاتل او که نه راښیه 2 خبرې دي یا ته ملګری یې یا ناهیله یې که ته ملګری یې هم د دې عهدې لایقت نه لرې او که ته ناهیله یې هم د دې عهدې لایقت نه لرې او که ملګری یې نو خلاصه مجرم یې قاتل یې دغه 2 خبرې موږ ورته کوو پر دا خبرو بنیاد باندې موږ غداران یو پر دا خبرو بنیاد باندې علي وزیر نن په جیل کې دی نن څومره د افسوس خبره ده زموږ د پښتنو لپاره څومره د بېوسۍ خبره ده چې یاره ستا نماینده زموږ دوی ته معلوم دي چې یا علي وزیر قاتل وای یا قبضهګر وای یا یو بل بدکار یې کړی وای صحیح دی موږ وویلي وای چې زه چلو خو نور کار به نه کوی نن صرف دی دا خبره کوي وای د خړ کمر شهیدان دي پر چی شو کو قاتلان ګرفتار نقیب شهید ورسره 444 بېګناه پښتانه راوانور په دې کراچي کې شهیدان کو وراوانور ته د 1 منټ لپاره ولې اټکړی نه ده لګېدلی علي وزیر وایي سردار عارف وزیر قاتلان څوک دي راویښ یې ګرفتار یې کړ د ابراهیم خان ارمان لوڼی د هغه قاتل اس پي عطاالرحمن ولې آزاد ګرځي FIR سکاټ شوی دی هغه ته ترقي ورکول شوله ولې عدالت ته نه پیښېږي ولې اټکړۍ نه ورته لګېږي دا خبرې کوي زما په وطن کې وایي د دهشتګردۍ د جهاد په نامه مه کوه دهشتګردي خلک مه سپورټوه دهشتګردي مه خپروه علي وزیر دا خبرې کوي علي وزیر وایي د آئین بالادستي د قانون حکمراني پارلیمنټ ته اختیار ورکړه دا خبرې کولې د دا خبرو په بنیاد علي وزیر نن په جیل کې دی 8 میاشت بیا هغه بله ورځ
باجوه صاحب مخامخ وویل چې علي وزیر دې معافي واخیزه دیله یعنې اوس پر دې خبرو به معافي اخلي معنا دا خبرې به نه کوو او د کفر د شرم خبره دا ده چې یوې سیاسي پارټۍ یوه دوې پارټۍ هغه داسې موږ قانون کې بولو نه چې هغه د دې خبرې هغه څه ورته وایي مخالفت یې وکړي غندنه یې وکړه هغه د سره زموږ د کام حصه ده هغه بیا خامخا کوي د هغو فرض جوړېږي نورې دا وځان ته چې جمهوري پارټۍ وایي یا عیني پارټۍ وایي د پاکستان غم خوري د نور غم خوري یوه بیا د بیا ما څه څه هم نه دی وهلی د باجوه صاحب دا څنګه خبره کوي د باجوه صاحب دا بیان په ټولو عدالت پر مخ باندې لاړې توکل دي پر ټولو ججانو لاړې توکل دي پر دا پولیسو پر دا سیسټم پر دا آئین لاړې توکل دي د ده دا بیان مګر یو هم غږ نه دی یو هم غږ نه دی نو موږ پښتانه به موږ پي ټي ایم به خپل دغه اتل خپل دغه غیرتمنې مینې د ولس په طاقت د زنده‌آباد په مرداباد و دې ریاست ته درېږو دا به د دې نه راخلاصوو نو عزیزانو خبره مختصر کوم اوس پرون د انتي ذمهواره کس عرفان خان د فرمان خان بخښنه غواړم شنې بچان زنانې دیارلس کسه خوله یادېږي د کراچي په انټرنیشنل ښار کې پر شیزور ګاډۍ هغه ماشومانو پر مخ جنډه هم پرون د دوی ورځ وه پرون د 14 اګست ورځ وه دا باندې دا خوشحالیانې جوړوي غریبان پر دې باندې بم ورغورځي تر نن تر 2 بجو پورې ما خبرې کړې پر جو باندې ویل والوجوهات معلوم نه اوسکی 14 کسان په کراچي انټرنیشنل ښار کې د پرون فرش ورځ کې چې ګوند کراچي په لکاو انسانان راوتلي وو ټریفیک بند په دې کې ستا 14 زنانې ماشومان شهیدان کېږي وجوهات یې را معلوم نه دي چې څوک دا به ګه سره موږ څه کوو که دا رقم بې اتفاقي دا رقم ظلم د موږ سره روان و چې دلته زموږ دا بې اتفاقي هلته د ریاست لخوا دا ظلم وي دا به موږ ورلي اوس ته افغانستان والا ته وګورئ ځینې ملګري وایي پي ټي ایم داسې کوي پي ټي ایم داسې افغان آرمي حمایت کوي د طالب مخالفت کوي لالا پي ټي ایم د هېڅ چا مخالفت نه کوي د هېڅ چا حمایت نه کوي پي ټي ایم د افغانستان د ولس په حمایت کوي افغانستان موږ څه وایو موږ وایو د ټولې دنیا کې 300 ملک دي هر ملک دا اختیار لري چې په خپل ملک کې که ښځه صدر راولي که نر وزیر اعظم راولي که ښه راولي که بد راولي بل ملک کار نه په لري افغانستان هم دا حق لري چې افغانستان کې هم د افغان ولس په خوښه که دی جمهوري ګورنمنټ راولي که دی اشرف غني راولي که دی د امریکې ایجنټ راولي که دی طالب راولي دا د افغانستان د ولس خوښه ده دا زموږ د هغې ځینې مشران چې وایي پنجابک د پنجابک کار نسته باندې زما دا ایمان زه د طالب مخالف نه یم زه د بل حمایتي نه یم زما دا ایمان دی پاکستان چې د چا حمایت کوي قسم په قرآن که هغه د خیر کار دا زما ایمان پاکستان چې د کوم شي حمایت کوي هغه کې د افغان د پښتانه قسم دی په خدای که خیر که خیر وای نن به علي وزیر په جیل کې نه وای ناست نن به د منظور خان شناختي کارت نه وای بلا نن به د پي ټي ایم په ملګرو پسې د غدارۍ او د دهشتګردۍ پایارونه نو دا یوه خبره واضح ده پاکستان د طالب حمایت په دې نه کوي چې په افغانستان کې د شریعت غواړي چې دوی د افغانستان غم اخیستی دي د پاکستان کار افغانستان ورانول دي هغه که په هر شکل کې دا از ملک دا ریاست دی نه مني مګر موږ وایو انشاءالله انګریز دلته ککرۍ خاورې کې د دنیا ټول طاقتونه رالو وکته ظلم تا تېر وارم خلک بوتو ډاکټر نجیب دې راوځړاوئ په زراو پښتانه دي شهیدان کو افغانان بله ورځ مې ویډیو کتله دا یوه خبره درته کوم چې په کوم ځای طالبان ننوتو افغان اردو ورته ودرېده ډرامه سوله جنګ و دا زموږ میندې خویندې دا زموږ کوچني ماشومان په نیمه شپه
نارې یې وهلې چغې وهلې اوس هم وایم چې کوم پښتون د دا پالیسۍ حمایت کوي ستا مور خور به هم په دې پاکستان کې داسې راوځي ستا ماشومان به هم داسې په نیمه شپه بیا چغې و بغارې وي بل ځای به روان دا حقیقت دی دا واوره په دې مه خوشحاله کېږه فلانی ځای سپین بیرغ ولګېدی فلانی ځای تور بیرغ که طالب د خپلې پالیسۍ خپل اختیار وای هغه پښتانه دي نو نالت سي چې دوی د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډۍ نه مومي تر موږ بیا څوک بهترین مسلمانان دا موږ په عملو په کردار ور ثابته کړې ده چې د کومه ځای اسلام راوتلی دی تر هغه بهترین مسلمانان سعودي عرب دا دویم کال دی پر حج پابندي ده کرونا وجه ده مګر سینما او میوزیک سنټران خلاص د چا په پاور خلاص د چا په پریشر خلاص نن ورسه په عالمي دنیا کې انګریزانو فوټبال ټورنمنټ شروع دی په لکاو انسانان تماشایان ورته ناست کرونا نسته پر حج پابندي ده یو اسلامي ملک دی ودرېږي چې دا ولې زیاتوب کېږي دغه دی جهاد تېر د کعبې شریف او د مدینې شریف یې منع کړی په یوه مسلمان کې دا همت نسته او ناشده دا ده طیب اردوګان د ترکي سنارې وایي چې په افغانستان کې شریعت جایزه دی ابه زموږ یار د اندونیسیا او د ملایشیا سنارې وایي خپله په ماجستانو کې ابل ورته ویډیو ولیدل ښځې هنر ګډ نه په خپل ملک کې مسلمان دی په خپل ملک کې شریعت نه مني په افغانستان کې شریعت غواړي آیا زموږ منافق هم پکښې دا زموږ منافق هم پکښې په تا کې هیره منډۍ ده په تا کې د جناکارۍ اډې ته د قانوني اجازت ورکړی دي مولانا طارق جمیل غږ نه کوي خاموش ناست بل پنجابی عالم غږ نه کوي هغې ته په طالب په دغه مه خوشحاله کېږه چې کمانډر ډیوټي وینن ډېره خوشحاله وه اشرف غني کې حکومت په هیله کر رک بیا ستا حکومت به انشاءالله ستا ریاست به هم ډېر ژر هیله کر رک دیګا دا خلک زه و دې ته نه پوهېږم कि तालिबान अफगानिस्तान हमारे इस्लाम ما د اسلام لار په مخ اخیسته ده غلطه ده یا صحیح ده ما ته دا راوښیاست که زه غلط یم د شریعت فتوا راکړه چې زه کښېنم او که جایزه ده جواب صاحب را سره ولاړ شه د خدای لار په مخ اخیسته ده نه وفاق المدارس جواب ورکړي نه جواب ورکړی منافقت به نه کوو که تحریک طالبان افغانستان جهاد کوي دا تحریک طالبان پاکستان هم بیا مجاهدین دي یا چې هر یو مړ دی هغه شهید دی یا دی هم صحیح وایي او که دی غلط دی هغه هم په قرآن کې بیا ثابت دی هغه هم بیا غلط دی منافقت به نه کوو افغان وطن ته خلک هغه پښتانه وایي خلک اوبه خړوي مایان پکې نشي زما او ستا عزتونه برباد شو په دا 40-50 کاله کې چې په افغانستان کې کوم ظلم او زیاتوب شوی دي ډېره بخښنه غواړم ډېره بې ادبي ما هغه محمود خان اڅکزی یو خبره کوي په دنیا کې داسې بازار نسو پاته چې پښتون افغان عزت نسو پکې نیلام خالي فرق یې دا و چې چلو ترینه به نه وه راځو داسې مسعود به نه و وزیر خو که وزیر نه وه زما اڅکزی خو وه زما بل قبیله خو وه په دغه دا عزتونه نیلام شو ټولې دنیا ورته کتل او زه بیا وایم که موږ پښتنو افغانانو د خپل ملک د جوړېدو بجای بربادېدو ته سوچ وکړي بیا به زموږ عزتونه نیلامېږي بیا قسم به خدای چې نیلام شي بیا زه و دې ته نه پوهېږم و طالبانو ته موږ حیران یو چې د خدای مسلمانه دا خو هغه ملک دی تېر وار یې ته ولېږلې تېر وار یې ستا سپورټ وکړي د امریکې ته اډې ورکې ولولې څو طالبان ولاړو څو جنازې خالي پاکستان ته رالې مولانا عبدالسلام ضعیف د طالبانو سفیر و په پاکستان کې ویې ګورئ د هغه کتاب هغه څه وایي وایي زه چا په لاس ورکړم امریکې ته نو موږ دا خبره کوو برته د پی ټي ایم په نمایندګي دا خبره کوو چې افغانستان زما د پلارو د نیکه وطن دی زما عزت دی زه په خفه کېږم موږ وایو چې په افغانستان به هېڅوک کار نه لري
د افغان ولس پوسه طالب راولي کښېنوي، اشرف غني کښېنوي، سور کافر کښېنوي. پاکستان چې بېنظیره وزیر اعظم او ستا په کار چا نه دی درلودلی. ضیاءالحق وچ په ظلم په زیاتوب 14 کاله دا تیر کړو، مشرف په ظلم په زیاتوب تیر کړو. تا ته یوه ملک دا نه دي ویلي چې ستا صدر ولې ناجایزه دی، ته لرې شه. بله ورځ عمران خان وایي اپیمي وایي په کار دا دی چې د افغانستان ولس د اشرف غني نه خفه دی، دی دې لرې سي. د ظالم زوی و تا ته کفر اسلام غونډ ولاړ دی، په تا کې شرم ولستې ولې نه پرېږدي؟ د مولانا صاحب د مریمې نفس وخاتی چې لرې څه ته ولې نه لرې کېږي؟ خبره دا ده موږ پښتانه به سوچ کوو. دا یوه خبره آخري کې کوم، که افغانستان برباد و د پاکستان پښتون لا اله الا الله محمد رسول الله که د جګو سترګو یا د عزت ژوند دلته تېر شي. که افغانستان جوړ و پاکستان پښتون به دلته په عزت. نو د لمانځه ټیم دی، دوی په آخري کې یوه بیا کور ودان. دغه د علي وزیر چې احتجاج یا په دا میټینګ چې کومې فیصلې وسوې ملګرو خواست کوو چې دا څه به د ننه څه کمپین شروع کېږي، برپوره احتجاج به کوو، د خپل کار ته به دوام ورکوو، د خپل چې کوم تنظیمي موږ کومې فیصلې وکړي دا به عملي کوو، پر وخت بیا عملي کوو او د خپل کار ته به دوام وکړو. په آخري کې یوه بیا د 8 اګست او د 12 اګست د بابړي شهیدانو ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوو او په آخري کې دغه یو دعا، دا یو تمه، دا یو امید چې یا الله په ګران افغانستان کې امن راولي، سوله راولي. یا الله ته منافقان غر کې او خدای پاک دلته موږ ته د عزت ژوند را نصیب کړي. ډېره مننه. کور ودان لمونځ کوو، د دې بعد بیا لایو ویډیو کوو، دا د نن د علي وزیر د احتجاج په حواله خصوصي بیا به دې ته چمتو شو. ډېره مننه.